یتیمه انجلۍ. ناګهانه یې د میرمنې موبایل ته د خاوند په نمبر زنګ راغی. میرمنې یې په ډېره بیړه موبایل پورته کړ او پرته له دې چې د هغه غږ واوري د تیر په څېر یې غوسې پیل وکړ او ښکنځل یې شروع کړل. غټ سړی یې، زموږ دې زړه واچوه، تا ته ولې دا هر څه ټوکې ښکاري؟ ستا زما په دې امیدواري هم زړه ونه سوځېده چې بې پروا دې موبایل بند کړی و. ککرۍ دې غټه نیولې خو هېڅ مغزه پکې نشته. تا خو دې خدای راولې که تر څو ورځو در سره خبرې وکړم او یا درته سلام واچوم. ولې دې داسې وکړل؟ څوک به داسې ټوله کور د تشویش په ټغر کښېنوي؟ ته پوهېږې د مور د ماښام د تشویش له امله دومره فشار لوړ شوی و چې 2 ځله مو روغتون ته یوړل. پلار، وروڼه او د خویندو خو دې د سرو سترګو پوښتنه مه کوه. زه خو دې هسې هم بې مرګه ووژلم. میرمنې یې لا نور هم څه ویل چې یو کرکچن غږ یې په خوله کې خبره ور وچه کړه. او بس کړه نور، کیسې دې شروع کړې، وار بل چاته د خبرو نه ورکوې. ته څوک یې؟ څه شو زما خاوند؟ هغه ښه دی؟ زه ستا د دې ځوان خاوند اجل یم. اجل. د کور نور غړي دې هم راوغواړه چې د خپل نازولي سره د ژوند آخري خبرې وکړي چې کیسه یې نوره ختمه ده. د کور غړو چې له پخوا یې غوږونه د دروازې غږ ته بوڅ وه، د میرمنې له لورې د خپل خاوند نوم په چغه اخیستو سره ټوله د ناوې تر خونې ور ورسېدل. ګوري چې ناوې موبایل په غوږ کې او چغې وهي. په تندي یې مړه خوله را روانه، د هر چا زړه د حالت پوښتنه کوله، خو د ټولو زبانګویي تړل شوې وه چې ناڅاپه یې میرمنې د ژړا په کریکه شروع وکړل. د خپل خاوند د نیول کېدو خبره یې وکړل. چا په سینه او چا په خوله لاسونه کېښودل. حق حیران و. ناوې میرمنه یې په خپل زړه کې د هیلو په لټون شول او په زاریو یې پیل وکړ. خیر دی، قربان وشم، زما خاوند میږي ته هم ضرر نه دی رسولی، نو تاسو ولې د هغه زیان اړولو هڅه کوئ؟ پوهېږئ قسم که به زه د خپل خاوند څخه بغیر په دې دنیا کې یوه ثانیه هم اوسېدلی شم. زړه مې چې وي که زما خاطر نه کوئ، زموږ د دواړو راتلونکي معصوم اولاد سترګو ته وګورئ. اولاد مې په نس د یتیمې څپېړه مه ورکوئ. پلار به د هغه او هغه به د خپل پلار د تیرې د لیدلو ارمانجن وي. کرکچن غږ یو ځل بیا غومباړې وکړې. ولې مو خاوندان زموږ مرګ پسې رالیږئ؟ کله کله خو به دوی هم د مرګ خوراک کیږي. داسې خو نه ده چې دوی لکه ښکاریان یوازې زموږ مرګ پسې راخیستي. موږ هم دوی د مرګ میلمانه کولی شو، ژوند یې په دوژخ بدلولی شو، کورنۍ یې د غم په ټغر کښېنولی شو. زه نه غواړم چې له نامحرمه ښځو سره په خبرو ځان د جهنم خشا کړم. د انساني همدردۍ له مخې که له دې عسکر ځوان سره آخري خبرې کول غواړي چې موبایل ورکړم، کنې نور له دې ځوانه لاسونه په اوبو پرېولي. د میرمنې په مخ د اوښکو بې شمېره لارې جوړې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل موبایل ورکړه. موبایل ورکوم، خو ګوره وخت ډېر نشته. په ډېر لنډ وخت کې د ژوند آخري خبرې ورسره وکړه. واخله ځوانه، کورنۍ دې د ژوند آخري خبرې کول در سره غواړي. میرمنې یې په سلګو د خاوند نوم اخیسته او په ژړا کې یې ترې پرله پسې پوښتنې کولې. ولې ګرانه، دوی څوک دي؟ وهلی خو به یې نه یې؟ ولې ستا سره داسې کوي؟ څه زیان خو به یې نه یې درته رسولی؟ د خاوند یې د میرمنې حالت په خبرېدو ستونی ډک شو او په ټیټ غږ یې وویل ژاړه مه ګرانې، هسې نه چې ما دلته وژړوې. بیا به دا وحشیان وایي چې عسکر د مرګ له ډاره د سترګو د ارمان اوښکې تویې کړې. زه د دې وحشي صفت انسانانو څخه هیڅ نه ډارېږم. ما ته دعا کوئ، خدای چې څه کوي دا وحشیان یې لیدلی هم نشي. میرمنې چې یې د خپل خاوند ټینګ عزم ولید، فکر یې وکړ چې ممکن خاوند یې د ځان تسلیمېدو پر ځای د کوم غبرګون تابعه نیسي. په ډکو سترګو یې ورته د ځان خلاصون سوالونه کول او همدا یې وویل چې څه وکړه که نه زه ستا نه بغیر یوه شېبه هم نشم تېرولی. په دې خبرو کې د ځوان له لاسو هغه کرکجن غږ لرونکي سړي د موبایل اخیستلو غږ وکړ.
ځوان وویل 1 دقیقه صبر، 1 جمله ویل غواړم. ولاړ کس همداسې د موبایل اخیستو په حالت کې پاتې شو. خاوند یې مېرمنې ته وویل چې د موبایل اواز پورته کړه. غواړم 1 جمله تاسې ټولو ته ووایم. خونه کې د ساندو ویر خپور و. مېرمنې په ډکو سترګو ټولو ته د دې جملې د اورېدلو بلنه ورکړه. ډېر ژر خونه کې د خاموشي فضا خپره شوه. عسکر ځوان د زړه په ډاډ سره داسې وویل بیا به راځم څارې مې لارې، که مرګ رامخکې نه شو تاسې لره درځمه. د دې په ویلو یې دروند غږ وکړ چې دعا کوئ یا تیر یا توقع برید کوم. په همدې سره د ډزو غږونه د ځوان په غږ برلاستیتوب خپل کړ. کور کې هم د خاموشي فضا ژړغونې کرښو ماته کړل. مېرمنې یې په سلګو ډېر غږونه د پوښتنې په پار وکړل، خو ځواب یې ونه موند. په ژړغوني غږ یې خدای ته د عذر لاسونه پورته کړل او په ژړا ژړا یې الله پاک ته زارۍ پیل کړې. که به ما یوه ورځ هم ستا په مینه تا ته سجده کړې وي نو خیر دی د هغې له مخې زما خاوند په خپل عمل کې وساته او ته یې ژوندی خپل کور ته راستون کړه. ګاونډیان هم را رسېدلي وو. هغوی هم د تسلۍ هڅې کولې خو تر ډېره بې پایلې وې. بله شپه هم په ویښه تېره شوه. سهار چې د کورنۍ هیلې هم یو څه مړاوې شوې وې، ناڅاپه دروازه کې لوی غږ وشو. سپوږمۍ زه راغلم. مېرمنې یې د دې غږ په اورېدو لاره خطا کړه چې څه وکړي. له خونې تر دروازې لاره یې څو قدمه کړه او ځان یې د خاوند په غېږ کې واچوه. خپلو ایندرونو ته یې په ډکو سترګو چیغې کړې چې راشئ ورور مو راغلی، مورې راشه اتل زوی دې راورسېد. دا چې خبره بیخي ډنډوره شوې وه. ګاونډیانو، ماشومانو او ان ځوانانو هم د دوی یو بل په مینه ښکلول ولیدل او دوی هم د مینې په داسې مقام کې قرار درلود چې هیڅ یې نورو خلکو ته پام نه و. ځینو مشرانو دغه کړنه ښه ونه ګڼل، خو یو ځوان په موسکا یو مشر ته مخ واړوه او په موسکا یې وویل د دوو زړونو په کیسه او د عشق په مرتبه کې ګوتې وهل د غمازانو کار وي. ځئ چې موږ ترې ووځو. دغه جدا شوې جوړه چې په ځانونو پوهېدل، نو د عسکر ځوان خویندو او مور ترڅنګ یې ټولو نږدې خپلوانو د ځوان د ښکلولو هڅې کولې. هیڅوک نه پوهېدل چې له خوښۍ څه وکړي او څه ووایي. مېرمنې یې له خدایه شکر وایست او خپل تک سور څادر یې د یوې ګاونډۍ پیغلې ته ډالۍ کړ. په موسکا یې وویل واخله، کیدای شي ستا هم همداسې مینه ناکه ځوان نصیب شي. خاوند یې خپلې مېرمنې ته په کتو د ځان سره وویل له تا بغیر مې د ژوند په دایره کې ساه ورکېږي. وخت مې د تنهایي تورې پنجرې ته سپاري. د ژوند له کتابه مې تورې کډه کوي او د فکر له خیالي اسمانه مې ستوري تښتي. دی په دې فکرونو کې و چې مېرمنې یې د خلاصون په اړه ترې وپوښتل. عسکر په موسکا وویل مړې تا خو داسې ژړل، زموږ دې زړه وغورځوه. که زه بله ورځ ووژل شم ته به همداسې کارونه کوې. مېرمنې یې د مرګ ټکي په اورېدو لکه د کندهار انار رنګ تک سور شو او د ټول کورنۍ په مخ یې د خاوند په خوله خپل سره لاسونه کېښودل. چپ، د مرګ په اړه یوه کلمه هم بله ونه وایې. د خلاصون کیسه دې وکړه. خاوند یې اوږده ساه واخیستل او په خبرو یې پیل وکړ. کله چې مې ستاسې سره خبرې کولې نو د هغه ځناور اوږه د موبایل اخیستلو په پار زما لور ته مایله شوې وه چې په اوږه یې ټوپک هم زنګېدی. همدلته مې د خپلې عسکرۍ له زده کړې کار واخیست او د ټوپک په اخیستلو مې لومړی په هغه او وروسته په نورو ملګرو یې ډزې وکړې. د دې خبرو په جریان کې د کورنۍ ټولو غړو غوږونه بوڅ او په مخ یې د انتقام رنګونه راتلل. مور یې وویل ښه نو هغوی تش لاسونه ول؟ نه مورې، زه هغوی د وژلو په نیت د فلمبردارۍ کیمرو سره له خپل مرکزه لیرې دښتې ته په موټر کې یوړلم چې ما له ټوپک اخیستلو سره سم ځان د موټر تر شا ورساوه او هغوی مې هیڅ ښورېدو ته پرېنښودل. که څه هم هغوی د موټر په ښکته سر یو څو ډزې وکړلې
په شکر زه ترې بچ سولم. د هغوی د ختمولو سره مې سم 2 پښې خپلې او 2 نورې تر بازاره او بیا تر خپله کوره راورسوه. ټولو د شکر ویستلو په پار خدای ته د مننې لاسونه پورته کړل او د هغه له درباره یې ځوان ته د نوي ژوند په ورکړې منندویي کوله. د رخصتۍ څخه دې جوړې په ډېر خورا مینه خوند واخیست او د یو بل دردونو ته ټکور شول. دا وخت د ځوان د مېرمنې امیدواري له 8 میاشتو اوښتې وه. د راتلونکي ماشوم جنسیت هم معلوم شوی و. مېرمنې یې له خاونده پوښتل: ته نن په ایمان راته ووایه چې زه او زما لور درته یادېدو او که نه؟ موږ خو په تا پسې ډېر ژړېدو، ته ژړېدې او که نه؟ خاوند به یې سترګې ورته په سترګو ښخې کړې او له خولې به یې ورته داسې ووتل: له زړه نه زړه ته لار تللې وي، څنګه چې ستاسې یادېدم همداسې زه هم کړېدلم. دا چې د رخصتۍ ختمېدو شېبې را لنډې شوې وې، مېرمنې یې هېڅ بیا تلو ته زړه نه و. هغې ورته د شخصي کاروبار مشوره ورکول، خو خاوند یې د عسکرۍ د قرارداد تر ختمېدو پورې دا وظیفه پر ځان مکلفه ګڼلې وه. په سبا یې د تګ امادګي نیوله چې د مېرمنې خاوند ته په کتو زړه وښویده او هسې بسیا په ژړا شول. خاوند یې بیا هم ورته ډاډګیرنه ورکول. شپه شول، مېرمنې ته یې هېڅ خوب نه ورتلی. د خپل خاوند په سر کې یې ګوتې وهلې چې د وخت په تېرېدو یې خپل حالت ښه نه لیده. اړه شول چې له خپل خراب حالت خاوند خبر کړي. هغه ورته بیا هم ډاډ ورکوه چې هېڅ خبره نشته، هسې وېرېدلې یې. خو مېرمنې یې دا نه منل او په ټینګار یې ورته د خپل خراب حالت یادونه کوله. عسکر ځوان خپله مور خبره او روغتون ته د تګ تابعه یې ونیوله. ځوان بهر انتظار و. د تورې شپې په چوپه چوپتیا کې ځوان له روغتونه د ماشوم د ژړا څو کرکې واورېدې. مسکا شو او له ربه یې شکر وایست. لږ وخت وروسته یې مور د دوا پارچه په لاس کې نیولې او د زوی خواته راغلل. د زړه په زور یې مسکا وکړل او زوی ته یې د لور د پیدایښت مبارکي ورکړل. عسکر ځوان هیڅ نه پوهېده چې له خوښۍ څه وکړي. په بیړه یې دوا راوړل او بار بار یې د روغتون دروازې ته کتل چې کله به خپله مېرمن او لور وګوري. لږ وخت وروسته یې مور د موټر راوستلو غوښتنه ترې وکړه چې کور ته د تلو امادګي ونیسي. ځوان موټر راوست او سترګې یې د روغتون د دروازې پر لور ونیولې چې مور یې ماشوم په غېږ او ترور یې د مېرمنې لاس نیولی و. د موټر پر لور را روان وه. له موټر را ښکته شو، د خپلې مېرمنې بل لاس یې ونیوی او د نورو سره یو ځای موټر ته پورته شول. ځوان څو منه پلۍ واخیستلې او ښه په خوښۍ د کور په دروازه ننوتل. خپل قومندان ته یې په زنګ د لور د پیدایښت زیری ورکړی. هغه د مبارکۍ ترڅنګ د 3 ورځو نورو اجازه هم ورکړله. دا 3 ورځې داسې ورځې وې چې هېڅ کله له نورو ورځو دومره خوند نه و اخیستل شوی. عسکر خپلې مېرمنې ته په مسکا مبارکي ورکړه او خپله لور یې په تندي ښکل کړه. په 3مه ورځ سهار یې مېرمنې ته د تګ وویل. مېرمنې یې بې واکه له خولې ورته ووتل: لیونۍ به شمه مرمه، داسې مه وایه چې ځمه، بې له تا به لیونۍ شم، ستا په مینه قسم خورمه. خاوند یې اوښکې پاکې کړې او په مسکا یې وویل: دغه دی شاعره هم شوې، د ګلونو ګلغوټۍ د سپرلي مسته سیلۍ، د وفا له سره تېره لیونۍ. ژاړه مه، انشاءالله ډېر ژر به راشم، بیا به یو ښه پروګرام ونیسو، ختم به هم وکړو او بیرته به په تخت کښېنو. ځوان د کور ټول غړي په ژړغونو سترګو پرېښودل او د کور له دروازې بهر شو. ولاړې د تېرې کارنامې په اړه یې د مشرانو له لوري وستایل شو. دنده یې په پوره ځواک ترسره کول، خو ترڅنګ یې رخصتي راتلو ته هم شېبې شمارلې. وخت چې څومره هم بیرته نږدې کېده، نو مېرمنه یې له ماشومه او ماشومه یې له موره ډېره په زړه ورېدل چې د انتظار شېبې یې را لنډې شوې. په څو ورځو کې د رخصتۍ پیل کېده. د مېرمنې یې د څه راوړلو پوښتنه وکړه.
هغې ورته وویل که رښتیا په تخت کښېنو نو ګوره زه په هغه زوړ کمیس کې نه کښېنم، ما ته درسره یو نوی سپین کمیس هم واخله او لور ته مې هم ښایسته ښایسته لباسونه. خاوند یې مازدیګر قرارګاه ته نږدې بازار کې سودا وکړل. ځان یې تګ ته پوره چمتو کړ چې د شپې ناوخته په قرارګاه باندې د دولت مخالفینو برید وکړ.